د پلار ورځ د پلار ستاینه باید څنګه وشي؟ اولادونو ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې دا ستره هستي پلار یې له لاسه ورکړی باید څه وکړي؟ اسلام څه وایي چې هغه کسان چې خپل والدین له لاسه ورکړي وي کوم خیر باید ورته ورسیږي خپلو والدینو ته؟ اولادونو ته څه کول پکار دي؟ سلامونه او نیک هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هم اصلاح میډیا ګروپ ته درته هرکلی وایم. که چیرې زموږ اصلاح میډیا ګروپ سره نه یې وصل شوي د فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام له لارې زموږ د دې میډیا ګروپ سره وصل شئ تر څو له مهمو مطلبونو څخه خبر او آګاه شئ. له تېرې ورځې را دې خوا به مو فکر کړی وي په سوشل میډیا کې یوه اوازه خپره ده چې تېره ورځ د پلار ورځ وه او ولمانځل شو، بس پلار هیر شو. دا منطق مني؟ دا اسلام مني؟ د پلار ورځ مو په یوه ورځ ولمانځله او بس څټ ته مو واچاوه چې پلار ورځ و بس تېره شو. د پلار قدر خو په دې ډول نه کېږي لکه څنګه چې موږ او تاسې کوو. د پلار ورځ ته مو یوه ورځ مشخصه کړې ده، بلکې چې زموږ او ستاسې زندګي په پلار او مور باندې ولاړه. هغه څه چې خدای او رسول ته ډېر ګران دي هغه ورځ ته مو یوه ورځ مشخصه کړې ده او په یوه ورځ یې قدر کوو او نور رانه هېر وي. د پلار مور ورځ په یوه ورځ لمانځلو نه کېږي، نه هم په یوه ورځ د هغوی حقوق ادا کېږي. د مور و پلار ورځ چې هره ورځ ولمانځو بیا به هم کمه وي. د پلار ورځ چې هره ورځ ولمانځو بیا به هم ډېره کمه وي. ډېر کم څه به مو د پلار لپاره کړي. هغه پلار چې 24 ساعته د اولادونو په سوچ کې وي چې څنګه هغوی تر بریا ورسوي، څنګه هغوی ته سهولتونه برابر کړي. نو زه او ته چې راجګ شو د پلار ورځ ته یوه ورځ مشخصه کړو چې ټوټل 12 ساعته کېږي، سټوري هم ختمه سي ان تر 24 ساعته پورې ډېر چې پاتې شي. نو پلار ورځ مو ولمانځله تېره شوه، پلار ته مو ځان وښیدو چې پلار یوه ورځ دی هغه ولمانځله، نور په موږ باندې هېڅ حق نه لري. داسې هېڅ نه کېږي. راځئ چې هره ورځ د پلار ورځ ولمانځو او هره ورځ مور و پلار ته قدر ورکړو او هره ورځ یې لاسونه چې وکړو تر څو چې بریا او کامیابي مو پر نصیب شي. هغه ملګري چې دا ستره هستي له لاسه ورکړې ده، له حضرت عایشې رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه ملګري چې له دغو سترو هستیو مور و پلار څخه یوه هم له لاسه ورکړې وي هغوی ته څه کول پکار؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په جمعه کې یوه ورځ هم کوم دوست یا هم ورور د خپل پلار یا هم مور و پلار قبر مزار ته لاړ شي او هلته د یاسین شریف ختم وکړي، نو الله به یې خپل هغه والدینو مور یا هم پلار ته دومره مغفرت نصیب کړي لکه د هغه یاسین شریف ټول حروفونه. جزاک الله. قدرمنو کتونکو راځئ چې د پلار ورځ هره ورځ ولمانځو. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته راځو نو په پاک رب مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.